سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به په نړیوال جنګ خپله دویمه لوبه سبا د نیوزیلینډ لوبډلې پر وړاندې ترسره کړي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال شل جام په لړ کې به خپله دویمه لوبه سبا د نیوزیلینډ پر وړاندې ترسره کړي. دغه سیالي په ویسټ انډیز کې ترسره کېږي چې د افغانستان پر وخت سهار 4 بجې پیلیږي. د 2024 شل نړیوال جام افغانستان، نیوزیلینډ، ویسټ انډیز، یوګانډا 5 لوبډلې په یوه ګروپ کې لوبېږي. همدغه رنګه د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په دغه جام په لومړۍ لوبه کې یوګانډا لوبډلې ته ماته ورکړې ده. د یادونې وړ چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د روانې جون میاشتې پر 14 نیټه خپله درېیمه لوبه د 5 لوبډلې پر وړاندې ترسره کړي. افغانستان او نیوزیلینډ لوبډلې یوازې په څو نړیوال جامونو کې سره مخ شوي دي چې په هغه لوبو کې نیوزیلینډ لوبډلې بریا ترلاسه کړې ده. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تر اوسه نیوزیلینډ لوبډلې ته هیڅ ماته نه ده ورکړې. خدای دې وکړي چې په سبانۍ لوبه کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نیوزیلینډ ته ماته ورکړي. یو به نیوزیلینډ ته ماته ورکړي، بل به د افغانستان د مختګ چانس نور هم زیات سي. که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ، نو حتما زموږ پیج سره فالو، چینل در سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره هم نور سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.